نفلي منځونو کې د تسبیح لمونځ ډیر زیات فضیلت او ډیر زیات غوروالی لري او د تسبیح مانځه غوروالی او د دې فضیلت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو کې راغلی او تسبیح لمونځ تاسو پوهیږئ چې دا 4 رکعته دی او په هر رکعت کې 15 ځلې تسبیحات لوستل کیږي چې په 4 رکعتونو کې مجموع تسبیحات 300 ځلې کیږي او هغه تسبیحات دا دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا تسبیحات دي چې په هر رکعت کې 15 ځله لوستل کیږي چې په 4 رکعتونو کې ټول تسبیحات 300 وارې کیږي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسبیح مونځ 4 رکعته کړی او بهتره همدا ده چې 4 واړه رکعتونه په یو سلام باندې وشي که چا 2 رکعته وکړه هغه هم صحیح دی خو غوره او بهتره دا ده چې تسبیح مونځ 4 رکعته وشي او په آخر کې سلام وګرځولی شي د تسبیح د لمانځه طریقه له حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره عباس ته وویل ای زما تره زه تا ته داسې عمل در ونه ښیم یا زه تا ته یو تحفه او یو انعام در ونه ښیم چې د هغه په کولو سره به الله رب العزت ستا ټول ګناهونه معاف کړي ستا مخکیني ګناهونه ستا وروستني ګناهونه ستا زاړه ګناهونه او ستا نوي ګناهونه د ستا قصدي ګناهګانې د ستا سهوي ګناهګانې او ستا پټې ګناهګانې او ښکاره ګناهګانې الله به ټول درته معاف کړي که ته په دې باندې عمل وکړې او هغه څه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره حضرت عباس رضی الله عنه ته ورښیي هغه د تسبیح مونځ دی او دا ورته فرمایي که ته هره ورځ دا مونځ کولی شي نو هره ورځ یې وکړه او که هره ورځ یې نشي کولی نو په جمعه کې او په اونۍ کې یو ځل ادا کړه او که په هره جمعه کې یو ځل نشي ادا کولی نو په هره میاشت کې ادا کړه او که په هره میاشت کې نشي ادا کولی په هر کال کې یو وار او که په کال کې نشي نو په ټول عمر کې خو یو وار د تسبیح مونځ ادا کړه او د تسبیح مانځه طریقه دا ده 2 طریقې دي ګوره قدرمنو اورېدونکو چې ډېر متوجه اوسئ چې کله تاسو د 4 رکعته نفلو مونځ نیت کوئ له قرائت نه مخکې د قیام په حالت کې یعنی د ولاړې په حالت کې 15 ځله تسبیحات باید ووایئ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 ځلې د قرائت مخکې او بیا چې کله تاسو قرائت ختموئ له رکوع نه مخکې 10 وارې دلته ووایئ ګوره دا یوه طریقه ده چې شامل لیکلې نو په دې صورت کې د 2 سجدو وروسته هلته بیا تسبیحات نه لوستل کیږي صحیح طریقه هغه ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په حدیثو منقوله ده چې کله تاسو قرائت خلاص که د قرائت نه مخکې 15 ځله او بیا چې کله رکوع ته ځئ 10 وارې په رکوع کې او د رکوع نه چې پورته کیږئ 10 وارې دلته او چې کله سجدې ته ځئ 10 وارې نو په یوې سجده کې چې د سجدې نه راپورته کیږئ بیا یې 10 وارې ووایئ دلته چې 2مې سجدې ته ځئ نو په 2مې سجدې کې به یې 10 وار بیا ووایئ د 2مې سجدې نه چې بیا کله تاسو راپورته کیږئ نو بیا کینئ هلته یې 10 وار بیا ووایئ چې مجموع تسبیحات 15 ځله کیږي د هغه طریقه ده صحیح طریقه ده تاسو نیت وکړه مانځه ته 4 رکعته نفل سبحانك اللهم ووایئ الحمدلله ووایئ الحمدلله پسې وروسته صورت هم ووایئ د صورت نه وروسته تاسو بیا 15 ځله دا تسبیحات سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اکبر 15 وارې هلته ووایئ او چې کله رکوع ته لاړ شئ 10 وارې په رکوع کې ووایئ چې کله د رکوع نه پورته شئ 10 وارې هلته ووایئ
چې کله سجدې ته لاړ شئ نو 10 وارې په اوله سجده کې ووایئ. بیا د دواړو سجدو ترمنځ 10 واره بیا ووایئ. په دویمې سجده کې 10 واره بیا ووایئ. او چې کله د دویمې سجدې نه راپورته شوي بیا هم کښینئ 10 وارې بیا ووایئ. نو مجموع تسبیحات په هر رکات کې 15 ځلې کېږي. دا طریقه ده. دا د اول رکات. دویم رکات کې هم چې کله تاسو قرائت خلاص که 15 وارې ووایئ. بیا 10 په رکو کې، 10 په قومه کې، 10 په 2 سجدو کې، 10 د 2 سجدو ترمنځ، او 10 چې کله دویمې سجدې نه قاعدې ته کښینئ 10 وارې دلته ووایئ. بیا تشهد شروع کوئ چې مجموع په هر رکات کې 15 ځله کېږي چې ټول تسبیحات په 4 رکاتونو کې 300 وارې کېږي. خو که په کوم رکن کې تسبیح د تاسو نه هیر شول، د بل رکات په هماغه رکن کې تاسې نوموړي تسبیحات ادا کولی شئ. مثلا په اوله رکو کې د ستاسو د 10 واره تسبیحات درنه هیر شول، پاتې شول درنه. نو چې کله دویم رکات کوئ، په دویم رکات کې تاسې د 10 واره تسبیحات هلته راګرځولی شئ، هلته یې ویلی شئ. او که تاسو نه په سجده کې د 10 واره تسبیحات پاتو شول، کولی شئ چې د بل رکات په سجده کې د 10 واره تسبیحات تاسو هلته راوګرځوئ، 20 وارې ووایئ. او که د تسبیح په لمانځه کې په چا باندې سجدې سهوه لازمه شوه، نو چې کومه سجدې سهوه کوئ هلته بیا 10 وارې تسبیحات ویل په تاسو باندې واجب نه دي، بلکې هغه 3 وارې سبحان ربی الاعلی به وایئ. او د تسبیح مونځ په جمع سره نه کیږي. د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه پوښتنه وشوه چې په صلات تسبیح کې یعنې تسبیح په مانځه کې کم صورتونه موږ ووایو یا کم صورتونه ویل کیږي. نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ویلي چې په اول رکات کې الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دا ولولئ. په دویم رکات کې والعصر ان الانسان لفی خسر دا صورت ولولئ. په دریم رکات کې قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دا ولولئ. او په 4م رکات کې تاسو قل هو الله احد الله الصمد دا صورت ولولئ. نو الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي چې تسبیح مونځ خو په ورځ کې یو وار وکړو، که په ورځ کې نه شو په اونۍ کې یا په میاشت کې یا په کال کې باید چې د تسبیح مونځ هر مسلمان ادا کړي، ځکه دا داسې مونځ دی چې الله رب العزت د دې مانځه په واسطه باندې د انسان ګناهونه معاف کوي، انسان ته بخښنه کوي. که صغیره ګناهونه وي، که کبیره ګناهونه وي، که پټ ګناهونه وي، که ښکاره ګناهونه وي، الله رب العزت هغه د تسبیح د لمانځه په واسطه باندې انسان ته معاف کوي. نو الله رب العزت نه ځان ته، تاسو ته، ټولو مسلمانانو ته د نیکو اعمالو توفیق